بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك لمړی جلد وما وحدة وما برخة الوحدة السابعة اتديرشم نمبر درس يوسلو تسلور تسلويختم نمبر صفحة د ومه وحدة مفردات دينن. المفردات موږ په هر درس کې چې کله درسو ایو هغې کې یو څو محاورې وي، تقریبا موږ سره په هره وحده کې الحوار الاول والثاني والحوار الثالث وي. بیا د درې حوارونه وروسته د همغې درس نوي الفاظ یا هغه اصطلاحات او کلمات وي چې هغه باید زده کړو یا نوي کلمات وي. نو مفردات دي: مختبر لابراتوار ساينس لاب، جامعه پوهنتون، جامعة أم القرى د أم القرى پوهنتون، جامعة دمشق د دمشق پوهنتون، صف صنف، كلية پوهنځی، كلية الطب د طب پوهنځی، كلية التربية تعلیم و تربیه پوهنځی، مكتبة یا مکتبه کتابخانه، جدول دراسي تقسیم اوقات مهالویش درسی جدول، مواد دراسیه درسی مضامین، مواد مضامین ته وایي، د پښتو مواد نه دي چې وایي کیمیاوي مواد او عضوي مواد، هغه مواد دا نه دي، دا مواد مطلب مضامین، الماده مضمون ته وایي، المواد مضامینو ته وایي. اللغة العربیه کتاب عموما لکه د پښتو کتاب چې وي په منهج کې مکتب کې همداسې د عربي ژبې هم یو کتابي. الثقافة الإسلامية إسلامي ثقافت، الرياضيات پښتو کې ورته ریاضیات وایو کنه، الرياضيات، العلوم ساينس ته وایو، الحاسوب کمپیوټر، لوحه تخته دړه، حصه پیریډ صنف وبخښئ صنف نه ساعت، الدرسي ساعت چې وي اول ساعت دویم ساعت دریم ساعت، استراحة دما تفریح، اختبار امتحان ته اختبار وي عربي، يدرسو درس وای درس لولي، يكتبو لیکي، ينظرو ګوري. الوحدة السابعة اتديرشم نمبر درس وما وحده يوصل پنځه څلوېښتم صفحه. تمارين شروع شو، تمرينون شروع شو، تدريبات شروع شو. التدريب الأول: ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة. 1 2 3 4 5 مجموعي لرو. نو په هره مجموعه کې غریبه کلمه مونږ او تاسې پیژندلې نااشنا کلمه ده چې په دوی کې نااشنا کلمه وي، هغې باندې د کراس نښه کش کوو. نو زه دلته حلوام، بیا تاسې خپل ځان سره مقایسه کوئ، ویډیو سټاپ کوئ، حل یې کوئ، بیا وګورئ چې تاسې هم همدغه صحیح ده که نه ده. صف، مکتبة، بیت، مختبر، صف صنف، کتابخانه، کور او ساینس لب یا لابراتوار. اوس دغه څلور وړه درې کلمات دي، صف، مکتبه، مختبر، مکتب پورې تړلي دي که نه، ځکه چې صنف کتابخانه او لابراتوار په مکتب کې، بیتون کور پکې نااشنا کلمه ده. نو دلته چې څه کوو، کراس لفظ یا د کراس نښه کش کوو. 2 رياضيات، طبيب، علوم، حاسوب. طبيب هي الكلمة الغريبة. اوس ریاضیات، علوم، حاسوب دا د مضامینو نمونه دي، خو ډاکټر یا طبیب پکې ناشنا کلمه. الصباح، الظهر، المساء، السمك. ماهی پکې ناشنا کلمه ده، ځکه سهار او ماښام او ماسخوتن یا شپه دا د وختونو نمونه دي، اما ماهی پکې د بل ځای نه راغلی. التدريب الثاني: صل بين المفرد والجمع. د نحو او صرف درس که تاسې کتلی وي، څلورم درس و فکر کوم، په هغې کې موږ مفرد، مثنی او جمع وویله. د جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم او جمع تکسیر لږ لږ بیان کړي دي، جمع مؤنث سالم او تکسیر پاتې دي او نور. نو هلته چې دی تاسې ښه پوهېدلی شئ چې مفرد څه وي او جمع څه وي.
که چېرته په دې څوک نه پوهېږي هغه درس یې نه وي کتلی نو تاسې مجبور یاستئ چې هغه درس یې وپېرئ وګورئ. شهر جمع یې څه ده؟ اشهر. دې ته به یو خط پرې کش کړو. غرفتون کوټه، غرفون کوټې، شهر میاشت، اشهر میاشتې. صلات جمع و مفرد، صلوات لمونځونه. حصه ساعت پیریډ، حصص ساعتونه پیریډز. یوم ورځ، ایام ورځې دی جمع ده. انتقالی گو 146 نمبر صفحه ته. الوحدة السابعة مفردات إضافية. العرض presentation دی، وړاندیز پیشکش دی. انظر واستمع واعد، وګوره واوره او تکرار کړه. الأول لمړی، الثاني دویم. الأولى لمړی، الثانية دویمه، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة شپږمه، السابعة الثامنة التاسعة العاشرة لسمه. مؤنث دي. رتب الأعداد، دا اعداد منظم کړئ. السادسه نه شروع کیږي ورپسې السابعه، دلته بغیر ترتیب نه لیکلي، لسمه، نهمه، اومه داسې لیکلي. تاسې د شپږمې نه شروع کړئ همداسې راځئ. صل بین العدد وکتابته، عدد دلته لیکل شوی، دلته په حروف لیکل شوی، اما هغې ته ترېنه خط کش کړئ. صل بین العددین المناسبین، مناسب عددونه لکه السابع، السابعه، اوم، اومه. یو د مذکر اسم لپاره استعمالیږي، بل د مؤنث اسم لپاره استعمالیږي. خط ترې کش کړئ، اسانه دي ځکه یې نه حلوم. تاسې حل کړئ. 140 نمبر صفحه ته انتقالیږو. التراکیب النحویه، نحوي جوړښتونه دي. هات جملا کما فی المثال، په مثال کې چې څنګه دي همدغسې جملې تاسې هم راوړئ. مثال څنګه دی؟ المدرسة، البیت، ښوونځی او کور. نو تاسې به دې جمله کې داسې وایئ چې ښوونځی د کور نه لرې دی. همداشان دلته البیت، المدرسه، تاسې به داسې وایئ چې البیت د المدرسې نه لرې دی. المسجد، الجامعه، مسجد جومات ته وایي، الجامعه پوهنتون، تاسې به داسې وایئ چې جومات د پوهنتون نه لرې دی. لومړی المدرسة بعیدة عن البیت، دی لومړی مثال دی. نور ویډیو سټاپ کړئ، تاسې حل کړئ. که صحیح و بیا ویډیو پلی کړئ، دې نه وګورئ چې تاسې صحیح حل کړی که نه، زه یې حلوم. 1 البیت بعید عن المدرسة، بعیدة ځکه نه وایي چې بیت مذکر دی. المسجد بعید عن الجامعة، الصف بعید عن المختبر، الكلية بعيدة عن الشقة، المكتبة بعيدة عن المختبر، المكتبة بعيدة عن المختبر، الغرفة بعيدة عن الحمام. التدريب الثاني حول كما في المثال، بدل کړئ لکه څنګه چې مثال کې دی. مثال کې څه دی؟ مدرس، مدرستون. یو پرې وایي چې زه به ښوونکی شم، بیا وایي البته د راتلونکي خبره ده، زه به ښوونکی شم. مثال داسې دی، ګوره، سأكون مدرسا ان شاء الله، زه به ښوونکی شم ان شاء الله. سأكون مدرسة ان شاء الله، زه به ښوونکی شم. نو همداشان څلور مثاله دي، دا حلو. سأكون طبيبا إن شاء الله، سأكون طبيبة إن شاء الله. 2 سأكون مدرسا إن شاء الله، سأكون مدرسة إن شاء الله. سأكون طالبا إن شاء الله، سأكون طالبة إن شاء الله. سأكون معلما إن شاء الله، سأكون معلمة إن شاء الله. نو 140 صفحې مکمل شوې. بیا هم که څوک دغه ویډیو لومړي ځل لپاره ګوري، د درسونو د منظم تعقیب لپاره کمنټ کې پوښتنه هم کولی شئ.
او که د پوښتنې نه بغیر خپله غواړئ چې په ترتیب سره تعقیب کړئ نو د یوټیوب په همدې چینل کې پاسو ګورئ هوم پلیلیسټ ویډیوز دي په پلیلیسټ باندې کلیک وکړئ په پلیلیسټ کې چې دی بیل بیل فولډر دی د العربیة بین یدی کتاب پروت دی په هغې کلیک وکړئ د اول درس نه تر اخره دي د نحوې او صرف یا د ګرامر درسونه پراته دي همدا شان د 9م صنف د 8م صنف او د هر صنف بیل بیل درسونه پراته دي چې موږ شروع کړي دي د نن لپاره هم دومره درس بس دی تر راتلونکي درسي ساعت پورې مو زه اصغر صلاح په لوی رب سپارم ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.